السلام علیکم ورحمۃ الله. الحمدلله یو خدای الله ډیر شکرګزار یو چې موږ نه دومره وس او توان موږ ته راکړی چې د خیر په کار کې یو قدم کیدو. نو الله دې زموږ نیتونه صفا کړي. دلته راغلی یم دغلته یو کاکا دی په ویلچیر باندې، تاسو وینئ. وختي ما کته د ده وړوکی زوی دی، دغلته دی، هغه تر شا دی. نو ده ته وایي چې دا ځای مې خارښ کې ده، راته وګروه که نه. نو فکر مې وکړو، سوچ مې وکړو چې کم رحمتونه یا کم الله تعالی موږ تاسو باندې هغه لورینه کړې ده د خپل هغه د مثلا روغ بدن، روغ صحت. کله دې تره نه که دا پوښتنه وکړو که نه، بیا معلومات هلته کېږي چې د لاس ګټه څه شی ده، ګوتو ګټه څه شی ده، مثال د پښو. نو ده سره موږ تاسو مخکې ویډیو کتلې سره الحمدلله یو څه کومک موږ کړی و. نو دا دوکان هم ورته سیټ اپ ورته برابر کړی و. خو بیا د خمر د اصولو مطابق کله چې موږ لاړ شو خصوصا دغسې کلو ته چې هغه دوکانونه معمولي فرق پکې وي، یو څه سودا ورته نور هم اضافه وراچو کړو، یو چانس بل هم ورکړو. په همدې لړ کې راغلي وو دلته 11,000 افغانو سودا م ورته واچوله. خو دا د اطراف دوکانونه یې د پاپړو، د مشروباتو او دغه شیان وي پکې. نو الحمدلله څه ناڅه بیا بېرته هغه دوکان به خپل هغه اول حالات ته راشي که نه. نو بیا مو دې کاکا ته مو ویلې چې ته نو کوشش کوه چې ځان ټیټ کړې، ځکه تر څو پورې مثال نور خلک هم حق لري، نور داسې د غوندې یا دته ورته نور هېوادوال هغې هم حق لري، هغې لپاره باید هم کار روزګار زمینه مساعده کړو. نو الله دې ورته همت ورکړي، تر اوسه پورې تقریبا څه کم کال شاید زیات کم وشي. نو امید دا دی چې دا حاجي صاحب په خپلو پښو درېږي. د واړه واړه بچي دا ماشاءالله دا یو مشر زوی دی، هغه هم مریض دی. نو بیا دا وختي ما کته ما درته ویلې چې دغه دا ځای خارښ کړه، بیا ته ویلې چې ته راشه بچی دا ځای راوګروه که نه. دا لګیا و هغه ځای ورته ګرو، بیا ورته چې لږ لندې راوګروه. نو کوم نعمت چې الله تعالی موږ تاسو ته راکړي هغې باید شکر وباسو، او د هغې نعمتونو باید موږ تاسو د الله په لار کې مصرف وکړو، صدقه یې ورکړو. ځکه که چېرته د نعمت په ارزښت هلته انسان پوهېږي چې کله زوال سره مخ شي. که د حاجي صاحب خبرو ته غوږ ونیسو واقعا انسان دردوي. نو راځئ چې کوم نعمتونه الله راکړي د هغې شکرانګي ادا کړو، او د هغې په بدل کې ښېګڼې خلکو سره وکړو. د هغې په بدل کې نور هغه خلک چې د دغه نعمتونو نه محروم دي، نو هغې سره مرسته وکړو، هغې سره د مرستې لاس ورکړو، تر څو پورې الله تعالی موږ نه دا نعمتونه وانخلي. نه ورکړه پاپړ ورکړه ورته، هغه ماشوم راغلی پاپړ راکړه درته برو برو ورکړه ورته پاپړ ورکړه، پیسې رش. دا دی څونه کم پاپړ اخلې؟ مومن ورته کم یو دی؟ مومن کم یو دی؟ هغه دی مومن پرته ښه دو ته امچوره م ورته ورکړه. چې وایي چې دو دانې امچورې هم ورکړه. دا دی دو امچورې م ورته ورکړه. ای ماشاءالله دا دی پوره دوکاندار شوی دی، ځوان دی. ورکړه نور دګه چی میگیری؟ چی وایي؟ کاکاکولا. کاکاولا؟ ښه کاکاکولا دلته کاکاولا وایي. کومه ده کاکاکولا؟ ښه ورکړه ورته کاکاکولا. دا دی ماشاءالله دلته دی دیمسي، دا دی ورته راواخیسته. خبره پوره یخچال کې کته شوی دی. یاره شاباسي بچه بری تکړه شه. کاکاکولا دې پیدا کړه؟ دا دی کاکاکولا یې پیدا کړه. واخله بچی ښه دا دی کاکاکولا. نو ماشاءالله الله دې نور هم همت ورکړي. زه پوهېږم الله تعالی په خپل یو بنده باندې مشکلات سختۍ راوړي، خو بیا د هغې بدل هم په نظر کې ورته نیولی. اوس دا بچی زموږ او ستاسو اولادونه هم شته. څو کاله دی عمر دی لکه؟ څو کاله دی؟ چند ساله هستی؟ 6 ساله. دا اوس په کلن دی که نه. نو دا د الله تعالی نظام دی. اوس د پلار لپاره دا یو امسا جوړه کړې ده. نو یو دقیقه ورور ښه دا ویډیو مکمله کړم. نو الله هم خوشحاله لرو دوستانو، موږ انشاءالله کومک کوو، همکاري به کوو. نو که چېرته تاسو هم غواړئ داسې یو هېوادوال په پښو درېږي، وټساپ نمبر شته، انلاین مرستو لپاره لینکونه. نو موږ یو دوکان چې جوړوو هغه لپاره تقریبا 90,000 افغانۍ په نظر کې نیسو. نو راځئ تاسو هم موږ سره په دې کې همکار شئ. الله مو خوشحاله لره. ډېره مننه او درنښت. السلام علیکم.